السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. روداد د خالی یعنی د هفتې په ورځ د 12مې میاشتې په 14مه نیټه په کال 2023 په پښتو ادبي کاروان کې د هوا په چپو په طرحه د بیتبازۍ یو ډیر ګټور ادبي نشست سره شو چې د نظامت چارې راقم الحروف ډیر په خوندور انداز تر سره کړي. نن د طرحې د پاره کلام راوړل شوی وو د کاظم خان شیدا بابا. څوک بس پچا احسان لکه دریاب کړه، سیلابونه 12 قافیه دریاب رتیف کړه کړي کړي درې واړو کې یو راوړی شي. په دې نشست کې مونږ سره استاز ملمو صدر محفل ډیر ګران استاز محترم عزیز تراب زاخیلی صاحب، راقم صدر محفل استاز محترم عزیز تراب زاخیلی صاحب ته بلنه ورکړه. هغه راغلل او په دغه طرح د کاروان ملګرو ته د بیتبازۍ بلنه ورکړه. بل ها ملګرو په دغه طرح خپل بیتونه راوړل چې استاز محترم صدر محفل صاحب کرا ومنل او د ډیرو ملګرو د بیتونو اصلاح هم وکړه. لومبی نمبر: ستانه غواړم رب روغ صحت تراکړي، بیماری می زندگی سم عذاب کړه. پیرزاده پیر صاحب. دویم نمبر: همیشه لګوي خوله په ګندګیو، بعضې خلک عادتونه د ذباب کړي، عزیز تراب زاخیلی صاحب. دریم نمبر: کله وخت چې د لمانځه کولو راشي وسوسې وي د شیطان سړی کریاب کړي، شاعر خاکسار کاکړ صاحب. څلورم نمبر: چې ځوانان شي بیا یې مرګ له خدایه غواړي، ماشومتوب کې چې څوک خپل بچي خراب کړي. ډیر اعلی ډیر زبردست. حسن ودان صاحب. زما لوري ته یو ځل چې نظر وکړي په زړګي کې زما جوړ بیا استراب کړي. احمد ویال صاحب. شپږم نمبر: تا صاحب د یو څو پیسو د پاره زندگی د پښتنو د په عذاب کړه. زیر الله خان پروانه صاحب. اوم نمبر: زه به هله پښتنې نه ورته وایم چې د کور نه بهر مخ پټ په حجاب کړي. ممبر علي ارمان وزیر صاحب. اتم نمبر: که یې نر ګڼې ملګرو نو خونخوار دی، نو خونخوار دی، ځان ته خپله د زمري چې څوک خطاب کړي. معاذ سعید صاحب. نهم نمبر: په دا وخت کې یې اسلام پلشي مخه چې معیار مخې لراشي نو حجاب کړه. حمید حاتف صاحب. لسم نمبر: چې د بل په غوښو ژوند کوي دنیا کې، هاغه خلق به آخرت کې څه جواب کړي. مهاجر منصور صاحب. 11 نمبر: نه خپلیږي دا دنیا چا خپله نه کړه، یوه ورځ به دې په ځان پسې غرقاب کړي. جهان افروز شګیوال صاحب. 12 نمبر: څوک به څه پچا احسان لکه دریاب کړي، غوره دا ده چې د خپل ذات احتساب کړي. هدایت رحمان هدي. دا زما خپل بیتو چې باغه طرح باندې مې لیکلی و چې څوک به څه پچا احسان لکه دریاب کړي، غوره دا ده چې د خپل ذات احتساب کړي. 14 نمبر: ګرانه نه ده کوهتور ته رسیدل، خو ته پیدا ځان کې اول د لیدو تاب کړه. احمد خیل صاحب. 14 نمبر: چاپلوسی کې عزت نشته مسلمان، ته فضل د کفر مخ کې جی جناب کړي. مغفور الله خان جامی صاحب. 15 نمبر: تعجب دی ځان ملا او ما کذاب کړي، ځان مخلص کړي خو بس ما خراب تراب کړي. محمد زمان اډو خیل صاحب. 14 نمبر: بیت سو خدای راکړه خزانې در سره ډکې، ور سره وړو کې زړه مې هم دریاب کړي. معیار مومند صاحب. دا بیتونه چې مختلفو ملګرو راوړي وو، په آخر کې راقم د صدر محفل زړه ته راتیر ډیر ګران قدردان استاز محترم عزیز تراب زاخیلی صاحب ډیره مننه وکړه او شکریا مې ادا کړه چې خپل د ډیر قیمتي وختونو نه وخت راویست او د ملګرو د بیتونو اصلاح یې وکړه. بیا مې د صلاحکارې ډلې او د تمام هغه ملګرو شکریا ادا کړه چا چې بیتونه یې راوړي وو یا په نشست کې مونږ سره موجود وو او د نشست د اختتام اعلان مې وکړو او د اختتام بورډ مې هم راوړو. پښتو ادبي کاروان سلاکار ډله، لیکوال مغفور الله خان جامی صاحب. که کوم
ادب ذوقه ملګری غواړي چې پښتو ادب زده کړي له با استعداده او مجربو استادانو او پروفیسورانو نه وکړي، نو په لاندینی واتساپ شمیره د اړیکه ټینګه کړي چې پښتو ادبي کاروان واتساپ ټولنه کې ایډ کړو. پښتو ادبي کاروان دی تل روان وي. او دا نمبر دی 0334 0093 239.